لیکزاده لایق د پښتو ژبې یاد شاعر ادیب او دانشور و. ښاغلی لایق شاه خان چې وروسته په علمي ادبي ادارو او ولس کې د لیکزاده لایق په نوم وپېژندلی شو. یو ډېر خواندرویه مینه ناک انسان و. ارواښاد لیکزاده د مشرق د سویزرلینډ سوات په مدین کلي کې د لالجان یا په علمي ادبي کورنۍ کې په کال 1915 جنوري زیږېدلی و. لایق شاه صاحب تره جلال شاه باچا د خپلې سیمې مخوري شخصیت و. لایق صاحب تعلق د اخوندخېل میاګان د ټبر سره و. څوک چې د اخوند درویزه بابا رحمت الله علیه اولاد دی. لیکزاده لایق صاحب ابتدایي تعلیم د خپلې سیمې نه حاصل کړو. وروسته یې بیچلر ډګري واخیسته او د ماسټر دپاره کراچۍ ته لاړو. هلته نه یې په پولیټیکل ساینس کې ماسټر او LLB وکړه. وروسته په کال 1980 په لسیزه کې په ریډیو پاکستان کې د پروډیوسر په حیث ملازمت اختیار کړو. دغه په مختلفو حیثیتونو کار وکړو په دغه اداره کې او اخر ریډیو پاکستان د ډایرکټر پروګرام چې دا ټول پاکستان په لیول یو دی په ریډیو کې په حیث ریټایر شو. لیکزاده لایق ډېر خوږ مینه ناک انسان دوست او انسان و. ډېر عاجزي او انکساري د هغه د شخصیت خاصه وه او ډېر ښه شاعر ادیب دانشور و. کله چې محمد افضل خان لالا د حکومت پاکستان د کشمیر وفاقي وزیر و، هم په دغه ورځو کې ورسره لیکزاده لایق صاحب PS2 وفاقي وزیر و. د یو شاعر لیکوال په حیث پیژنګلو خو ورسره زموږ د کال 1980 د لسیزې وه، خو مخ په مخ لیدل او د یو بل د خوی بوی نه هغه وخت خبر شو کله چې په کال 1992 کې محترم ایران خټک صاحب په بین الاقوامي یونیورسټۍ ذیلي اداره دعوه اکیډمۍ کې د زلمو شاعرانو لپاره یو ورکشاپ را جوړ کړی و. په دغه ملګرو کې لیکزاده لایق هم و. دغه زموږ یادګار وختونه هم دغلته موږ یو بل وپېژندو او دوستانه تعلق مو پوخ شو. په دغه ورکشاپ کې ډاکټر عبدالرؤف رفیقي، پروفیسر عزت مرحومه امتیاز عابد، حنیف قیس، لال باچا خیالي، شیرین زاده خدوخیل او نور ګڼ ملګري وو. په دغه دوره کې لیکزاده لایق په خپله کیمره زما یو تصویر د شاه فیصل جومات مخې ته اخیستی و چې ډېر زیات په زړه پورې دی. دغه تصویر وروستو ما لوی او فریم مې کړو. نن په داسې وخت کې چې د پښتو دغه ستر شاعر ادیب دانشور زموږ نه په مادي حواله بیل شو، خو د هغه د لاس دغه نښه اوس هم زما د شپې په کمره کې لګېدلې ده. لایق صاحب ګڼ شمېر کتابونه چاپ دي چې څه ورکې دا دي: شعري مجموعه ګیلې، ویښې خوبونه، ستا په نوم، د نعتونو مجموعه صلی الله علیه وسلم او محنت کاپل، اردو د ماشومانو لپاره، اوښکې او لمبې، د کشمیر باندې اردو نه ترجمه ده، تیر هیر اوازونه، بولې بسر نامات، د وطن سندرې سره تقریبا پښتو اردو کې د 40 کتابونو مصنف و. د تیر ورځو کې اکاډمي ادبیات پاکستان د هغه په کتاب د وطن سندرې خوشحال خان ادبي ایوارډ کال 1921 اعلان کړی و. دغه رنګ د پاکستان وفاقي وزارت مذهبي امورو هغه ته د هغه د نعتونو په کتابونو ګڼ شمېر ایوارډونه ورکړي دي. د نورو ادارو تنظیمونو د ایوارډونو سندونو سره ورسره حکومت پاکستان هغه ته د ادبي خدماتو د اعتراف په توګه صدارتي ایوارډ ته امتیاز ورکړی دی. یاد دې وي چې په 9 اکتوبر 2023 هغه د زړه بایپاس اپریشن کړی و. په سوشل میډیا خبر شو چې خپل روح یې خالق حقیقي ته وسپارو. هم د اکتوبر په 23 نیټه مازدیګر 4 بجې
په خپل کلي مدین کې خاورو ته وسپارلی شو. انا لله و انا الیه راجعون. الله دې جنت فردوس نصیب